ما راته وی چې ګیرې کې ډیزاینونه کوي دا ګوره حرام دي حرام دي حرام دي دا استهزاء ده او په دې سره سړی کفر ته رسي د پیغمبر علیه السلام مبارک سره څومره محبت و رونه چې چا سره محبت کوي که نه نو د هغه طریقې به دله ګوره بیا خوند درکوي ښه مونږ ګورې په خولې باندې وایو خو ګوره عمل مو ټیک نه ده ګورې یقین سره وایم عمل مو ګوره ټیک نه ده ښه زه تو د پیغمبر علیه السلام مبارک د امتی والی دعوه کوو د محبت دعوه کوو خو لیکن عمل مو د محبت نه ده ګورې ورونو نن دنیا کې وګوره د پیغمبر علیه السلام مبارک د سنت مبارکو پورې خندا کیږي خندا علماء کرام فرمایي ورونو یو سنت نه منل دي بل سنت پورې خندا کول دي چې کوم سړی سنت نه مني العیاذ بالله دا وایي چې زه نه منم نو دا مسلمان ګوره دا کافر نه ده ګناهګار ده خو کافر نه ده خو لیکن یو سړی راپاسي او سنت مبارکو پورې خاندي پټکي پورې وخاندې دی سنت لباس پورې وخاندې دی ګیرې پورې وخاندې دی او شعائر الله پورې وخاندې دی علماء کرام فرمایي دا انسان کفر ته ووتو وروڼو زه تاسو نن یو مثال ښیم ښه چې خلک خندا کوي ګیرو پورې ښه نن دا ګیرې خلک څنګه جوړوي دا ډیزاینونه تاسو ګورئ که نه چا پکې داسې پټه ویستې وي چا پکې داسې ویستې وي چا دا دی صرف پرېښی وي دا خو وروڼو دا خو استهزا ده په دې خو مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه کېږي په دې خو تکلیف رسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته اول خو چې مسلمان او صحیح مسلمان ځان ته وای نو ګورې ګیره پرېږده صحیح طریقې سره ګیره پرېږده ائمه اربعه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حضرت امام شافعی رحمت الله علیه حضرت امام مالک رحمت الله علیه حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله ائمه اربعه په دې اتفاق ده چې د موټي نه کمه ګیره پرېښودل دا حرام دي دا خلکو چې اوس پر یې مخونو باندې بس ایله دغه پرېښي وي د دې د جامت خو څه فرق نشته دا داسې جرم ده لکه سړی چې په ګیرې باندې پتھرې راکاږي یا په مشین راکاږي چې دا کمه ګیره قبضه کې نه راځي او وروڼو ما راته وي جامت کول جرم ده که نه خلک ورته یقینا چې ګناه وایي ښه عمل کوي خو لیکن ګناه ورته یې ګورئ خو لیکن کم انسان چې پکې دا ډیزاینونه کوي وروڼو دا خو اسلام پورې خندا ده دا خو سنت مبارکو پورې خندا ده دا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک عمل مبارک پورې خندا ده او ګیره پرېښودل په اسلام کې څه دي وروڼو دا ګوره سنت نه دي واجب دي ګیره پرېښودل ګیره پرېښودل دا واجب دي ګوره او کم سړی چې واجب عمل نه کوي نو دا په مکروه تحریمی کې لګی وي دا حرامو کې لګی وي او ما درته وي موږ نن مسلمانان څه کوو ګیرو سره څه کوو ګیرو سره وروڼو ګورئ یو عمل نه کول دي یو عمل پورې خندا کول دي عمل نه کول کفر نه ده ګناه کبیره ده چې کم سړی ګیره وای دا ګناه کبیره ده چې کم سړی د یو لیشت دا موټي نه کمه ګیره پرېږدي ګناه کبیره ده خو لیکن چې کم و پورې خندا کوي ډیزاینونه پکې کوي تاسو ګورئ بعد دې دی کې سره پرېښي وي او نورې والي وي وروڼو دا سړی کفر ته رسوي ګورئ دا سړی کافر کېږي په دې نو وروڼو تاسو ته عرض کوم ښه بعضې ملګري داسې شته ما لیدلي دي چې دا حالت کوي قسم د په هغه ورځ ما یو کس ولید زه خفه شوم ګیره یې داسې کړې وه چې نیمه یې پرېښې وه او نیمه یې والي وه ما ورته وویل ما دا ته څه کوې مسلمانه دا خو ته شریعت مبارک پورې خاندې دا خو ته
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت و مبارکو پورې خان دی. خو دغه وخت کې مرګ راغو د مرګ خو پته نه لګي که نه چې څوک په کله مري، نه خو په بوډاتوب ده نه په بیمارۍ ده نه په دشمنۍ ده، ځکه د مرګ خو پته نه لګي چې څوک په مري. کو دغه وخت کې تاله مرګ راغو چې نیمه ګیره دې والي ده او نیمه ګیره دې سټایل پرېښی ده، بیا به قبر کې څه وایي چې قبر کې درته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مخې ته شي یا د هغوی مبارک شبیه مخې ته شي او تا ته وایي من نبیک من ربک من نبیک، بیا به څه وایي دنیا، بیا به قبر کې څه وایي، ځکه تا خو دلته د هغوی مبارکو سنتو پورې خندا کوله. بیا به قبر کې څه وایي، بیا قبر کې دا ویلی شي ربی الله، بیا قبر کې دا ویلی شي نبی محمد صلی الله علیه وسلم، بیا قبر کې چې درته وایي ما دینک، بیا قبر کې دا ویلی شي دین الاسلام، ځکه تا خو اسلام پورې خندا کړې ده، تا خو مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو مبارکو پورې خندا کړې ده. قبر کې بروره څه وایي؟ قسم د دې ملګرو ته وایم دا څومره علما کرام چې دي دا د دې امت خیرخواهان دي. ګورئ موږ پرې خفه کېږو چې تا آخرت ته تباهۍ کې روان شي، تا ته دنیا کې نقصان رسی، ته قبر ته نقصان سره لاړ شي. والله چې په دې علما کرام خفه کېږي او دا بیانونه چې کوي دا دپاره د دې چې روره ستا آخرت جوړ شي، روره ته آخرت ته کامیاب لاړ شي، روره ستا دنیا جوړه شي، روره دنیا کې الله جل شانه رضا کې او دنیا کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداری اختیار کې. دا قبر نہ دا قبر بے جنت تا جنت وی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. دا انسان دے عمل نہ گورے بے جنت ہم جوڑے گی و جہنم ہم جوڑے گی. نسوک چرونو دا کار کوي خواہ ما دا تیو چه گیری که ڈیزائنو نہ کوي دا گورے حرام دی حرام دی حرام دی، دا استهزاء دا او پدې سره سړی کفر ته رسی. رونو دا کار ګورې بیخي پرېږدئ. اول دا ما راته وي چې چا ګیرې وړې دي هغه یې هم ګیرې سترې کوي. ائمه اربعو اتفاق ده چې د کم سړي د یو موټي نه ګیره کمه وي دا داسې ګناه ده لکه سړی چې جامت کوي. وروره تا خو ګیره هسې پرېښې ده نو که ګیره دې ستره که څومره ښه لګي. ما تاسو ته مخکې د پیغمبر علیه السلام مبارک یو شاعر او هغه به شعرونه وي او داسې شعرونه به وي چې داسې ډېر د محبت شعرونه به وي، نعتونه به جوړول. ایران کې پاتې کېدو بېدل نه مایوه بېدل. نو یو کس هندوستان کې د هغه شعرونه واورېدل، یقینا څوک چې د چا کلام واوري مؤثر کلام وي نو محبت پیدا کیږي که نه چې یاره دا سړی مې ولیدلی. نو هغه د هندوستان نه هغه کس روان شو وی ځم او دا شاعر ګورم ډېر بهترین اشعار وایي. چې لاړو معلومات یې وکړو دا پلانې شاعر چېرته دی، دا پلانې علاقه کې پاتې کېږي. کور ته یې ورسېدلو چې کور ته یې ورسېدلو کور کې تپوس وکړو وی چېرته ده؟ وی هغه خو نهي خانې کې ناسته. چې لاړو نو هغه شاعر ګیره کلوله. هغه وخت کې خو فارسي زبانو، اوس خو فارسي مونږ له نه راځي او نه څوک سکول کې وایي نه مدرسو کې. اوس تقریبا مدارسو کې هم ډېر کم به چېرته ویلی شي. نو هغه ورته فارسۍ کې وایي ته ګیره کلوې. ستا خو داسې اشعار زه اورم چې هغه خو د محبت نه ډک اشعار دي او عمل څه کوي ګیره کلوې. نو هغه ورته وي ګیره کلوم د چا زړه خو نه ازاروم. نو هغه ورته څه وایي وی ته خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ازاروي. د هغوی په مبارک زړه باندې چاړه راکاږي. د دې نه لوی جرم به څه وي چې څوک مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه کوي. رونو دې نه لوی جرم شته؟ هغه وی یاره باس بیا به دا نه کېږي.
نو ما او تعالی پکار دی رونو چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د امتی دعوه کو د محبت دعوه کو باید چې عمل هم ځان کې پیدا کو کنه باید چې هغه عمل شروع کو چې په کوم عمل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خوشاله دو او چې نه داسې عمل کو چې سنتو پورې خندا کو دا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په بیا سوای ما او تا دنیا کې خو ما او تا فرمایي من احبنی کان معی فی الجنه چا چې ما سره محبت وکړو دا به ما سره په جنت کې پاتې کیږي خو چا چې چا سره بغض وکړو چا چې چا پورې خندا وکړه بیا به هغه چېرته وي جهنم ته به ځي که نه دلته یو انسان پورې څوک وخاندي که نه یو عمل پورې وخاندي قسم د ډېر زمانې پورې زړه کې دا ما پورې خاندېدلی ده یو غریب سړی وي غریب او روان وي د هغه غریبۍ پورې وخاندي والله چې هغه نه ده هغه غریب بیا ګوره ډېر وخت په زړه کې ساتي وایي دا د ما غریبۍ پورې خاندېدلی ده نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک څه به فرمایي چې ته خو زما سنتو پورې خاندېدې په دنیا کې او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي من احبنی چا چې ما سره محبت وکړو ګورې خندا یې ونه که کان معی فی الجنه دغه انسان به ما سره په جنت کې پاتې کیږي الله پاک جل شانه دې موږ ټولو ته د پیغمبر علیه السلام مبارک صحیح اتباع را نصیب کی او کامل اتباع او کامل محبت ما او تا ته الله پاک جل شانه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک را نصیب کی رونه دینه پس دا عزم کوي چې ګیرې به نه وړو دینه پس د عزم کوي چې ګیرو کې به ډیزاینونه نه جوړو دینه پس د عزم کوي چې ګیرو پورې به خاندو نه دینه پس د عزم کوي چې جماعت مدرسه عالم قرآن سنت پټکې د دې به بې قدري نه کوو الله پاک جل شانه دې زموږ ټولو صحیح اعمال نصیب کی واقول قولی